ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى فرمایلی دی وإذا حييتم بتحية، کله چې په تاسو باندې سلام واچولی شي، تاسو ته ډالۍ درکړی شي، نو تاسو د هغې په مثل باندې یا د هغې نه بهتره ډالۍ ورکئ. زما محترم ورونو، د ایمان په شعبو کې یوه شعبه دا ده چې رد السلام، د سلام جواب ورکول. ګوره، سلام اچول سنت دی، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده او ډیر بهترین ډالۍ ده، خو د سلام جواب ورکول واجب دی، لکه د دې آیات کریمه نه دا معلومیږي. نو زما عزتمندو، د سلام جواب ورکول دا چې د ایمان په شعبو کې یوه ډیره مهمه شعبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایلی چې تاسو په دې لارو کې ډیر مه ودرېږئ، خو که خامخا ودرېږئ بیا د لارې حقوق ادا کوئ. هغه دا ده چې سلام جواب ورکوئ، د چا نه لاره خطا شو هغې ته لاره ورښئ، او په لاره کې چاته تکلیف مه ورکوئ. نو اختصارا رد السلام من شعب الایمان، د سلام جواب ورکول دا د ایمان په شعبو کې یوه ډیره مهمه شعبه ده، ځکه چې په دې سره د مسلمانانو تعلق قایمیږي، په دې سره مینه او محبت عام کیږي، په دې سره بغض او حسد او کینه له منځه ځي. نو د دې اهتمام پکار دی. رد السلام من شعب الایمان، د سلام جواب ورکول د ایمان په شعبو کې یوه ډیره مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته دا ټولې شعبې را نصیب کړي چې زموږ او ستاسو ایمان کامل شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.